अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु गोरे बासिन खबर ज़ैम शाहिद जानजेब त खबर सर की अमेरिका द पाक व हिंद मशरानो लपारा त शरीक शाही मेज़बानी कवले शी सदर डोनाल्ड ट्रम्प तुर्किया सदर रजब तैयब एर्दोगान हिंदुस्तान खिलाफ द पाकिस्तान पर कामयाबी द खुशहाली इजहार करे। खबर तफसील सरा अमेरिका द पाक व हिंद मशरानो लपारा द शरीक शाही मेज़बानी कवले शी सदर डोनाल्ड ट्रम्प د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د جنگ بندۍ نه وروسته امکان شته دی چې امریکا دواړو ملکونو د یو شریک ډوډۍ میلمستیا لپاره یو ځای کړي۔ ټرمپ د سعودي عرب دورې پر مهال ویلي دي چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ تعلقات کې ښه والی راغلی۔ امریکا کوشش کوي چې دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور مستحکم شي۔ هغه زیاته کړه چې څو ورځې مخکې جنگ بندۍ لپاره امریکایي سفارتي کوششونه کړي وو، د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره سوداګري ته هم وعده ورکړې ده۔ ډونالډ ټرمپ ویل ما دواړو ملکونو ته مشوره ورکړې وه چې د جګړې په ضد تجارت خبرې وکړي، اټمي وسلې مه استعمالوئ بلکې هغه شیان خرڅ کړئ کوم چې تاسو ښه جوړولی شئ۔ ټرمپ دا هم ویل چې که جګړه نه وي تم شوې نو ممکنه وه چې د لکونو خلکو ژوند خطرې سره مخ شوی وي۔ زه امید لرم دا عمل به مخکې هم جاري وي ځکه چې دواړه ملکونه قوي او هوښیار مشران لري۔ یاد دی وي چې څو ورځې مخکې ډونالډ ټرمپ د خپل ایکس پخوانی ټویټر پلیټفارم باندې اعلان کړی و چې پاکستان او هندوستان جنگ بندۍ په شرایطو اتفاق کړی۔ ترکیه صدر رجب طیب اردوان هندوستان خلاف د پاکستان په کامیابی د خوشحالي اظهار کړی۔ د ترکیه صدر رجب طیب اردوان هندوستان خلاف د پاکستان په ګټې د خوشحالي اظهار کړی، ویل چې د برادر ملک پاکستان او ولس ته موږ د خپل مکمل حمایت یقین دهاني ورکړی۔ د ترکیه کابینې ته وینا کې صدر اردوان ویلي چې پهلګام پیښې نه پس موږ دواړو ملکونو ترمنځ کشیدګۍ کمولو لپاره ډېر کوششونه کړي۔ په دې لار کې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته ټیلیفون هم کړی و۔ رجب طیب اردوان ویل چې د کشمیر په مسله د ترکیه موقف واضح دی، بیا هم دواړو ملکونو ترمنځ جنگ بندۍ ښه خبره ده۔ ترکیه هم دې سلسله کې ډېر کوششونه کړي وو۔ طیب اردوان ویل چې دواړه ملکونه دې اشتعال انګیزي کې ځان نه ګیروي، پرسکون او پرامن ماحول کې ټولې مسلې حل کېدی شي۔ هغه مخکې وویل چې دواړو ملکونو ترمنځ صورتحال خطرناک حد ته رسېدلی و چې ورسره د خطې امن هم ته خطره پیدا شوې وه۔ طیب اردوان وویل چې کشیدګۍ دوران ما د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته ټیلیفون کړی و، ورسره مې په دې معامله خبرې کړې وې د کوم چې مثبت نتیجه مخې ته راغلې ده۔ طیب اردوان زیاته کړې پاکستاني ورونو له په صبر او تعامل دانشمندۍ موقف باندې مبارکي ورکوم، دواړو ملکونو ته مشوره ورکوم چې اشتعال انګیزي کې ځان نه راولئ، پرسکون او پرامن ماحول کې ټولې مسلې حل کېدی شي۔ داسې مزید خبرونو لپاره باسن خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ۔